د غور په ولایت کې د یوې بېوسې خور سپکاوی د افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه ده. افغان ولس پر هغو کسانو راجګ شوي دي چې له هغه نجلۍ څخه یې انټرویو کړې وه. افغان ولس وایي دا ښکاره له دین څخه او زموږ یوې بېوسې خور سپکاوی دی. هغه زموږ عزت ده. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوی سبسکرایب کړی په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. غور ولایت کې د یوې بېوزلې افغانې میرمنې سره شوی چلند د خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولي دي. دا میرمن چې د خپلې کورنۍ د نفقې یوازینۍ سرپرسته بلل کېږي د اقتصادي مجبوریت له امله په یو هوټل کې په کار بوخته وه، خو د ملاتړ او همکارۍ پر ځای د نظام د ځینو کسانو لخوا ونیول شوه او په داسې حال کې ترې ویډیو واخیستل شوه چې نوموړي په ډېره عاجزۍ او دردناکو الفاظ وایي زه د خپلې کورنۍ سرپرسته یم، ما څه جرم کړی دی. د یادې میرمنې ویډیو وروسته په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول په فیسبوک کې خپره شوه چې دا کار د خلکو لخوا د افغاني کلتور، انساني کرامت، اسلامي اصولو خلاف عمل بلل شوی دی. ډېر هیوادوال وایي چې د یوې بېوسې خور د مجبورۍ انځورول او عام کول نه یوازې غیر اخلاقي عمل دی بلکې د هغې عزت او شخصیت ته جدي زیان رسولی دی. ټولنیز فعالان ټینګار کوي چې دا ډول کړنې د ولس او حکومت ترمنځ بې باوري زیاتوي. د هېواد ګڼ شمېر اوسیدونکي له اوسني نظام څخه غوښتنه کوي چې هغه کسان چې د دې خور ویډیو یې اخیستې او خپره کړې ده ژر تر ژره وپېژندل شي او د قانون له مخې پر کلکه سزا عمل شي. د خلکو په باور که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه نیول شي نو دا به د ټولنې په اخلاقي جوړښت ناوړه اغیز ولري. دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د نورو مهمو خبرونو لپاره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.